یو عمل دی چې هغه ډیر زیات خطرناک دی او دومره خطرناک دی چې څومره ګناهونه دي د اکثرو ګناهونو سزا الله آخرت کې به ورکوي خو یو دو ګناهونه زموږ شریعت داسې ذکر کړي دي چې د هغې سزا دنیا سره سره د آخرت سره سره دنیا کې هم ملاوي دو ګناهونه دي الله یې د ټول امت بچ کړي او الله دې موږ د دغه دوو ګناهونو محفوظ وساتي آخرت کې خپله سزا بېله ده خو دنیا کې د مرګ نه مخکې د دغه دوو ګناهونو سزا به ملاوي ځان سره یاد کې یو ګناه ده په هغې کې د مور پلار نافرماني کوله د مور پلار د نافرمانۍ سزا آخرت کې به خپله ملاویږي خو د مرګ نه مخکې به دنیا کې هم الله پاک دې انسان له سزا ورکوي او یو عمل دی تکبر او لوی کول غرور او تکبر د دې سزا د آخرت نه مخکې دنیا کې هم هله به دې مړ کېږي چې دله د خپل تکبر او د نشي سزا میلاو شي یو صحابي پیغمبر علیه السلام نه تپوس یا رسول الله دا تکبر څه ته وایي که دا تکبري زما یې د ټولو خلکو نه کپړې خشته وي زما یې د ټولو خلکو خوراک خشته وي زما یې د ټولو خلکو نه کور خشته وي زما سورلی یې د ټولو خلکو نه خشته وي او ښه دي وي زما کپړې دې خشته وي زما لباس دې خشته وي زما خوراک دې د ټولو خلکو نه خشته وي زما سورلی دې د ټولو خلکو نه خشته وي نو تکبر دې ته وایي حضور علیہ السلام ورته فرمایي چې نه دا خو تکبر نه دی دا خو تکبر نه دی ان الله جمیل یحب الجمال الله خشته دی او خشته بنده الله خوښوي او الله په دې خوشحالیږي چې الله جل شانه چاته یو نعمت ورکي او دکې د الله د هغه نعمت اثر ښکاره شي تکبر نه دی تکبر دې ته وایي چې تا ته حق خبره مخې ته راغله او ته د هغې نه مخ واړی د حق خبرې د شریعت نه انکار وکړي دې ته تکبر وایي او بل سپک ګڼل او ځان اوچت ګڼل دې ته تکبر وایي د حق نه منل یو سړي باندې د چا حق دی دی وایي زه اړو ستا حق منم نه که هغه شتې چې رانه وویل د حق نه انکار کوي دې ته تکبر نو تکبر داسې یو ګناه چې الله جل شانه د مرګ نه مخکې به د ده دی به الله ذلیله کي دی به الله د خلکو په نظر کې وغورځوي د دې په مقابل کې ده تواضع او عاجزي قرآن او حدیث عجیبه ترتیب دی ښه او بد الله دواړه ذکر کړي دي او انسان له الله عقل او سوچ ورکړي چې په دې باندې سوچ وکړه چې په کومه خبره باندې نو الله رب العزت دې طرف ته دا کوم آیات چې ما ډومبې ویلو الله اشاره کړې ده الله بنده ته وایي ولا تمش فی الارض مرحا اے زما بنده دنیا کې په تکبر باندې مه ګرځه د غرور او د تکبر مزل مه کوه د حضور علیہ السلام په صفاتو کې راځي چې نبی علیہ السلام به کله په لار باندې روانو څنګه بدلو مائلا الی الارض زمکه طرف ته به کوږو زمکه طرف ته به کوږ روان دا داسې سینه ویستله چې کوم دی د تکبر مزل
د دې نظام وساته. نو الله وی ولا تمشي فی الارض مرحا، پس مکه باندې په نخره باندې مگر دا، په تکبر مگر دا. انک لن تخرق الارض، ستا د خپو کې دومره طاقت نشتا چې ځمکه وشلی، ځمکه نشي شلولی. ولن تبلغ الجبال طولا، او غرونو ته چې کوم دی په اوږدوالي باندې نشي رسېدی. یو عاجز او ناقص کمزور مخلوق نو تکبر مکه. بیا اللہ جل شانہم دا دی متعلق حضرت لقمان علیہ السلام خپل زوی ته نصیحتونه کوي، او په نصیحتونو کې یو نصیحت دا دی چې بچی ګورې ځمکه باندې په نخره باندې او په تکبر مه ګرځه، غرور مه کوه، لوی مه کوه، ځان کې عاجزي پیدا کوه. ورته یا بنیا، اے بچی، انہا ان تکو مثقال حبت من خردل او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ. بچے کو دے خبردار، کچر استا دا گناہ یا استا دا نیکی دا اوری دا دانی عمروی وڑا نیکی دا وڑا گناہ دا دا پا اسمانوں نے کی دا کہ پسمہ کے کی دا یأتی بها اللہ، دا با اللہ دا قیامت پر ازمانی تا تا مخامخ کی.